بل فائدہ د الله نبی صلی الله علیه وسلم د مانځه دا اوداس بل فائدہ انه سبیل الى الجنه د جنت چې بهترین لار ده دا اوداس دی. نو هغه د بلال والا حدیث راوړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم یا بلال حدثني بارجى عمل ما ته خبر بیان کړه چې کوم امید والا عمل دستا عملته فی الاسلام چې په اسلام کې کوم عمل کې او انی سمعت دفا علیک بین یدی فی الجنه ز استاد خپو کشاره او استاد پیزار کشاره ما د ځان مخ کې اوریدو په جنت کې. قال ما عملت عملا ارجى عندي بلال و یا رسول الله ما دسی عمل نه کړ چې زما په نسبت ډیر امید والا عملی غیر انی سوا د دینه لم اتطهر طهورا في ساعه من الليل ولا نهار زاو دستکم ک شپې او ک ورځي الا صليت بذلك الطهور ما كتب لي څومره چې الله ما د پاره لیکلی نو زه یو څو رکعات منځ کوم چې الله ما د پاره څومره نو صلی منځ کوم. دا حدیث امام بخاری په صحیح البخاری کې راوړی دی. د دې حدیث معلومیږي د جنت لار ته په دنیا کې او په دنیا کې به د سنت کې او د اهتمام بکې او د 2 رکعات اهتمام بکې او استاد خپل کشاف په جنت ته تلی مخ کې دا عمل له چې دنیا کې او د سنت کا او دنیا کې د 10 نه پس 2 رکعات کوا او استاد خپل کشار او استاد د نیک عمل اثر به الله جنت ته مخ کې رسولي. سبحان الله څومره لوی عمل له او موږ په د 10 باب کې څومره غافلې. یو بل حدیث د اسر نزدې د نبی صلی فرمایلی عقبه بن عامر ومن توضا فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنه. یو سړی مزیدار او د سکو به 2 رکعات منځ پسې وکړه او په توجه باندې منځ وکړه زړه متوجه الله ته دا مخم الله ته متوجه او په دې موبایل سره لوبي نه کولې او نه د خپل کالر سره لوبي کولې او نه د صادر سره لوبي کولې ډیر په توجه باندې ولاړو نو پیغمبر وای وجبت له الجنه جنت ولا واجب. دا حدیث امام مسلم په صحیح مسلم کې راوړل دی امام نسائی په نسائی کې راوړل دی. نو سبیل الجنه د جنت لار څه شه ده او دس کولې څوک ډیر او دسونه کوي الله به سره جنت ته داخلي.